او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی. اوس هم چې څوک دی او عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی، ډیر لوی عالم، ډیر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف ډیر لوی بزرگ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې. هغه خپل واقع لیکي یو سړی بازار ته لاړ یو مرۍ اغېسته. دکاندار نے تپوسو که دا مرئی ډیر خشتا مزیدار او مضبوط تکړه مرئی پخوا به غلامان خرڅېدل پسو خرڅې سړی خرڅون کې نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته وی ده کې یو عیب دی نور پکې سم عیب نشته. د کار خشین تندر دی ښه تکړه دی او خشتم ښه ښکلی دی تابعدارم دی چې کمې خبرې لېږم په یو منډه ځي بیماریم پکې نشته. د مرئی دغه عیب دی چې بیمار یا تیخته را تیخته کوي تختیم نه تختېدل هم پکې نشته. زما پوره تابعدار دی یو عیب پکې دی هغه دا چې چغلي خور دی. زما وروڼو د شریعت مسله زده کې چې یو سړی یو شی خرڅوي عیب به یې ښیي چې ده کې دا عیب دی او چې عیب یې ونه ښه ګناه وګټله بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي عیب به دی ښیي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅونکي د خپل شي عیب بیان نه که د ده د دې اخیستلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیږدي برکت به پکې نه او که چا عیب بیان که چې یاره که زما دې شي کې دا عیب دی نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګوره. دا د نبی علیہ السلام مبارک حدیث بخاری شریف کی حدیث دی. من کتما اغا خغشتون کی خرسون کی چه کتمان یعنی عیب پٹ کا محقت برکت بیعهما د بیع او د خرسولو برکت بختم شي. فان بینا که عیب بیان کا وصدقا او یو بل ته رښتیا خبره وکړه بورک لهما فی بیعهما د دواړو په دې غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. پلس د شی خرڅ کا عیب دی خو په لږ دی خرڅ کا د لسونه به الله د 100 روپو کار برابر کړي. او که دروغ دی او عیبجن شی دی خرڅ کو په سل دی خرڅ کړه 100 روپو شی دا به نه په داسې سوړو دي چې تبم پکې پریشان او پیسې هم نه لړ شي. دا خو زنه رسول الله مبارک فرمایي عیب بخې ګوري داسې بنکي. نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیبجن سیزونه د عیب نه ډک سیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل یو ځای کې سودا کړل نن څلورمه پنځمه ورځ یو شاگرد مې دی شاگرد د حدیثو شاگرد مې دی د هغه د زوی دکان ښې پېژندم سودا مې ته واغی چې کور ته مې ټول څه سیزونه راکړل نو څه کوې ورسره ټول څه خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساتئ دکاندار طبقې تاسو ته خصوصا ویم چې یو ګاک د باندې اعتماد وکړي اعتماد چې مال دا شی راکړه نو بیا به د ګاک چې اعتماد در باندې وکړه نو ښه شی به ورکړي که عیبجن وی دی کې دا عیب او چې ګاک ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړي پته یقین اعتماد وکړه او که بیا موله ګران ورکړي نو ګناه کوي. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي دکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی سټ کې وله مضبوط ډق ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې او ګټه خو آرام دې وګټل بیا به دله راضي نه دا سړی اوس ماله قسم هم راکړه بیا به په هغه طرف نه ورځو څه پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټي که نور کله خو مې سودا کول نسبت یې نه کوم. هسې یو مثال مې دله درکړ. نو عیب به بیانې خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده غنم خرڅېدل غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره اوچو. هلکه دا ولې وی صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي باران کېده د پاسه نه لاندې لامدو دا دوکه به نه کوي بلکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځیم. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایې خو خرڅوم خو دی چغلي خور دا مړوي دا پوټې خبره ده خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری دی ښه زبردست کار کوي خبره هم مني او ښه تکړه خشتار څه وایي دا پوټې خبره ده دا هېڅ عیب نه دی نقصان نه دی ډېره ښه ده. ما عیب بیان کو ذریعه سره اخلې واخله بویه ته کور ته زما وروڼو هر څه برو خو عادت نه برو خوی نه بدلیږي
دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه، که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. ته وایې چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه، خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه، دا بهادري خوی ولا بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غنی سخیو، نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنی څه؟ دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي، او دا سخا به هم وي، او دا تیزی به هم وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه، د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې و، هغه صفت خو هغه کې و، کار به یې ښه کوه. یو ځل راغی، دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي نو دی به بیا هم شیطانت کوي. زه یم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت کې هم شیطاني کوي. او مونږ ته خبرې ګو نه هغه ټایم سره. ښځې ته ورغې د دې مالک دې ښځې له زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کړې. وایه نه نه ستا د پیدې خبره کوم، که زما نوم اخلې که نه او خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه. نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی ووایي خو د پنډه دي په ګولی دي وویشته. ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي، نه ساده خبره ده، هر څه زغمي. خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم، نو ته بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې ته دا زغمي، وی خاوند در باندې بله ښځه کوي. ته څه خبرې؟ ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي، خو دا هغه بلې ښځې له ځي که نه قصه پیسې جوړه کړې ده. خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې، زه خو ستا خیر خو یم. ګوره دې شیطان له چلم ورځي، خبره دله داسې ډولۍ کې مزېداره خشته، دومره یې دله خشته کې دننه شراب یې بل پې د پاسه رپی ولګوي. ته وایې دا خو پی دي، دننه به کې منځ کې شراب. ښه دا ته رښتیا وایې، نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم، ستا غلام نوکر نه یم. خو ګورې زما نوم وانلې، بس نه ما له کار ونه ګورې. ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی. غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه، دا واقعي دا غلام ټیک وایي. که چې د به سار وختي ګوره که نه چې دا بې ټیمه شو، دا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې وله نظري. هغه غریب اسې په لاره رواني دی، وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل. هغه اسې چې ته مټ داسې وړقې، ګوره که نه ما ته مټې وایي. حالانکه هغه خوار ته خبر هم نه، خو دا شکونه زیاتېږي، شیطان دا شکونه زیاتوي. یاره دا شیطان ډېر لوی پالي فلام ورامي دی، دا خلک یې غرق کړل. بهر کیف وی څه به کوو هلکه، دا به څه چل کېږي؟ وی چل راځي نه کې اسپیکر چې ونه کې. زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی، هغه تعویز دله وکړم چې د اړه وله تور کړم د هغه بلې ښځې نه، هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي. وی نه به دا چل کې چې د دې خاوند د دې غري نه به لږ ویښته را پرې کې، که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی، ګیرې نه دې را وویستلم، خو دا غري دا ویښته ډېر قیمتي دي، دا یو 2-3 ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي، ته تماشه کوه، وله بیا دې توري تا سره بیا ښه مینه پیدا شي. ویښته به دې څنګه را پرې کوو؟ وی دا خو اسانه ده، خو چې کله وده شي نو چې اړه به راوالي یقین چي او معمولي خو به ځان نه خبر هم نه، یو 2 ویښته له کرپ ورکوه بس مال یې راکړه، زه پېښه زما کار پېښه. ښځه غریبه خو محتاجه ده. اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول، ډېره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو. ډانکې سړی په تورې چرګې په وینه تعویز کوي، په وینه تعویز جایز دی. تعویز چې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې، وینه خو پلیته را نجسه ده.
په پلیت شي څنګه تعویز کې موږ ډېر قمقل خلک یو هغه وایي توره چرګه راوله کله وایي تور چیلې راوله زه چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې موږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کې دا چې ته یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه لتلل چې تعویزونه له ولاړل نه هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه دله تعویز دی کوم وی غریب ببارو چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا رقم یې را پیدا کړم چې بار به ووت هلته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و څه یې درته ووې یو تعویز را لیکي خو توره چرګه غواړي زم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نو وی داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به یې در باندې خرڅه کړم خو ګورې صیب ته غږ ونه کې اما منځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه سړي به وی ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو خله په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي بیا یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه یاره دا خدای لکه ښځه داسې وکړه دې کوټه کې پرېږده دته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې د تعویز کوم غریب بې بار وایسته ده به سبق په تعویز ورکړه زه په مخه دی ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله لالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که د سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکه دا څه کې په کوم طرف روانې څوک به تعویز ولیکي ماشوم له به خپې ته واچوي هلکه تعویز کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دی لیکلي یا د رسول الله حدیث دی لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې ته اچو د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وایي دا خو ډېره لویه ګناه ده څوک به څاروو ته تعویزونه اچوي یو سړي مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویز دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا خو کافر شي پې ظالمه وایي نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو پوره نو ما وی که د فرعون او د شداد نوم سله لیکې د هغې باندې برکت حاصلې نو دا خو هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت اخلي او که وی چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې دې کې د فرعون نوم لیکلی شوی او د فرعون نوم ولا 10 ځله لیکه د املا پورې ولا مګه د څاروي پورې ښه مګه د غلاد پورې مګه نو پی به زیات کړي زمونږ قوم دا شیطان دې دلته وسوسې چې دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم کا خوله کې څاروي له ورکا ګوړه ولا دم کا خوله کې ولا ورکا ماشوم له دا سیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته ما چوه صحیح تعویض د شریعت مطابق ولا ولیکه خیر دې غاړه کې ولا واچوه ماشوم له غاړه کې واچوه څاروي له ګوړه اوړه دم کا ولا ورکا دا د فایدې خبر د خېټې ته به لاړ شو نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله څوک وایي د اوسۍ په سرمندله تعویض لیکم اوسۍ راله را پیدا کړم اوسۍ راله کومې نه را پیدا کړم نو وایي دا غري دا ویښته وله راوباس یو څو هغې وایي زه دا خو اسانه شوه چې کله مې میړه وده شي یو کرپ په ورکړم یو 2 ویښته به ترې راکاږي هلته لاړ هغه خاوند ته یې وویل سړیه یو خبره درته کومه خو ګورې خوله کې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه ښځې دې بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې ووې سړیه وایي زه کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې نه مونږ یاد نه کوې وره چل خو ورځي که نه او نن دې که سبا دې بېغمکی دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د لامله کوي وجنې دي سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تره قصد توده که او خرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به بل او در اغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچې دله په دا مری کې در منډي پرېږدي دې نه سړي وی ګور ما یاد نه کړي سړی واقع چې هلکه ښځه خو هم قمقل شی خو دی کټ قسم له تورې ځان سره غلې غوندې کېښوده او د قصد ځان وده که خرارې شروع که هغې غریب یې خو پرې کړې هغه په ښه نیت راغله چې یو 2 ویښته به پرې کړم چاړې را واغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بس د سر راوچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړې ومه که پې نوم خود بیا ځای لال کړې ومه ترې اوچته کړه شړق یې ورکه سر یې ته یې وغورځو چې ویې غورځو ده ورمنډه کړې هغه د ښځې روڼو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه
خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله خورې ولیده چې د هغې نه خو وینې بیږي او تړتکې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار مړی د چغلۍ برکت دې ولیده سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي احیاء علوم الدین ته من غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی دی چغلي او که ته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړي شیطاني وکړه یو سړي دروغ ووې یو سړي چغلي وکړه د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تام کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره تم شریک کړي موږ ډېر داسې کوو موږ وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانتو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه عربی کې وي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دوه ټکي استعمال کی د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامیده غیبت بنه کې نه به د مړي کې او نه به د جمدي کې زرقانی د موطا د امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیثو دا هغه شرح د زرقانی هغه کې یو واقع لیکلی دی دا هم ډېره معتمده خبره یو ښځه مړه شوه او یو ښځې لمبولې یو غاسله ښځه وه بعضې خلک یې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله یې لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکا هغه زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل نو چې دې رون له کله د دې ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبوونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وایي دوا ورته وکړې خدای دې وبخښي وایي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه توره چل خو هم ور دي که نه دا بوډیګانې مجیبه ښځې یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ یم او خلکو ته دا ښکاره کوي چې ګنې ورسره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخښي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتېږي داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره یې نښتي دا زور لګوي هلته کې خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلی دی شابه دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي د ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتی دی رون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره شو ختمونه کوه درودونه وایه جړاګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمده ښځې م رسوایي ده دا څه مصیبت شو علما م راوله چې خدای څوک و حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جمدي و هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي م و داسې مسله پېښه غریب راغی نو د ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شمه وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاړه صاحب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړي څښا کېږي او ګوره یاد ساتی مړی چې وشي جنازه به درکې ایساری به نه په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده ګناه په مړي هر قسمه حالت پېښېدی شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی وکړي د ښځې را لاس پرې کړي دې مړوند کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی او د ښځې وارثانو وی نه لاس څنګه پرې کړو د ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کړی دا سرمن را پرې کړی ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده لاس به اوس پرې کوې اوس مړي به بین شروع کړي دا به څه کېږي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله ویله دې غاسلې ښځې نه دی او تپوس کړو
تاسو ګناه خو نه ده کړې؟ وی نه ما خو هېڅ هم نه دي کړی. وی نه چې دا ښځه لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی؟ وی صاحب یو خټکې مې د خولې نه وتې دی. څه دې ویلي دي؟ وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدې ده په بدعملۍ، او چې دغه ټکې مې وی لاس مې ونښته. امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ چې لیدې را ګوان در سره شته څلور؟ وی نه. دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده؟ نه اقرار هم نه دی کړی. تا په دې عمل لیدې ده پخپله د چا مخکې؟ وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې. نو تا دا خبره څنګه وکړه؟ یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه، منګی یې په سر و د اوبو، او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده. نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده. د خدای نیک بخت دی. ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړی شي، ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي، یا څه سره ډغره وخوري، یا چا ملګري ته ولاړئ. نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې. تا ته دې اقرار نه دی کړی، په دې ګناه دې لیدلې نه ده، څلور ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو. وی به دقه ټکې مې وویو، دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې، خو دغسې مې لیدې وه. وی داسې کار دی چې اوس به تا له 80 دورې درکو، تا حد قذف در باندې جاری کوم. والذین یرمون المحسنات المؤمنات، څنګه دی ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګئ، او بیا ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. څلور ګواهان چې اوسنۍ 80 دورې وله ورکړې، 80 دورې درکو، هله به کار ټیک کېږي. بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی، په دورو شروع کړه، یو دوره ورکوي بله ورکوي، خو چې 80مه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو. خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي. دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي، همیشه نه کېږي. دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د مړو بد به هم نه وایه، مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم. نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ. اذکروا محاسن موتاکم، د خپلو مړو ښه بیان کې، بد یې مه وایې. نبی علیہ السلام وایي خو اسم که څه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل، دې سره پاړه بد وی. که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او عادت غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي، نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بدعملۍ نه ځان وساتي، یعنې د مړو به هم بد نه وی. غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې، سخت وبال او سخت جرم دی. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ د حضور پاک صحابی دی او راغی نبی علیہ السلام ته ما ګناه کړی دی. حضور پاک مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړه، دی بل طرف ته راغی، وی د الله رسوله ما ګناه کړی په ما حد جاری کا. څلور ځله ته حضور پاک مبارک مخ اړو، هغه بار بار وی. نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تپوسونه وکړل، ا جرم یې کړی. صحابو ته وی زید یې بوځ او سنګسارې کې، چې کله یې بوت او صحابو سنګساره نو دا د مرګ دا دل ډېر خطرناک دی، د منډه کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو جامه د اوښ پرته وه، په هغې یې وویشته، دې غریب را پرېوت، ساتې ووت او رده نه وینو دارې والې د حضرت عمر په جامو پرېوتې. ده ورته خیرې وکړه حضرت عمر فاروق، اے معاذ خدای دې داسې داسې کا، که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زمونږ جامې په وینو نه لیت شوې. چې راغی حضور پاک مبارک ته صحابه وي څه چله مو سره وکړو؟ وی صاحب سړی مو سنګسار کړو. وی صاحب هغه درد لږ تنګ که نو منډه یې کړې. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د اوښ په هغه جامه وویشته او خیره ورته وکړه. رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دې وکړل. زما د قسمې د ماعز داسې توبه استې و داسې توبه که دا توبه د ټولې مدینې په خلکو، یو روایت کې د ځمکې ذکر دی، د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه داسې توبه ویسته، ته بیا وایې چې دا ګناه وکړه. نو د مړو د بدو ذکر به نه کوي چې یو مړی بد وکړي، څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه استي، او که نم د استې هغه ورغې که نه خدای الله پیشه وله د هغه بد عمل پیشه، زمې د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی. د مړو ښه ذکر کې ښه ووایې چې دا ښه سړی و، دا نیک سړی و، بد به نه وایې، نه د جمدو نه د مړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی، صحابو ته بیان کوي، یو قوم مې ولید چې په دا شونډې ولا په قینچو پرې کولې، دا شونډې او چغې به یې والې. تپوس مې وکړه دا څوک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول.
یو بل قوم می ولید چې دې وختي کې به ولا سیخ ورکا او راخکه به د غوږه پورې به ولا شلو، بیا به دلته سیخ ورکه دا بل غوږه پورې به شلو، دا به جوړېده دا به ولا بیا شلو، دا به جوړېده دا به ولا بیا شلو، هغه به چغې والي وینې ته به دی مې دا څوک دی؟ وی دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وی دروغ، او دنیا ته به دروغ خورېدل. ویلون نبی علیہ السلام فرمایي لمن هغه انسان لا ډېره لویه تبعی ده چې هغه دروغ وی دې دپاره چې خلک پې وخاندي. وی دا ویلون له درې ځله فرمایي دا سړی دې برباد شي، دا سړی دې برباد شي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار، چې کم په دنیا کې دوه پړیقه دی، یو ته په یو مخ خبره کوي، بل ته په بل مخ خبره کوي، شیطان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته وي، د اور جبه په کې تاویږي راتاویږي. موږ پراپیګنډې څونه کوو؟ دروغ پراپیګنډ دا ډېر لوی جرم، خطرناکه ګناه ده، لوی ګناه کبیره ورته وایي. نو په دې جبه شیطانت هم کېږي، دروغ هم پې وایي، غیبت هم پې ویلې کېږي، شیطانت هم پې کېږي. دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی که مالا چا ذمہ داری راکړه چې په دې ژبه به دروغ نه ویم، دې سړي له زه ذمہ داری ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي. دروغ چې په دې ژبه نه وای. یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست ومه، نو یو مجلس کې غیبت کېده، وی دې پاسېدم، وی لږ ساعت پس بیا رالم، چا سره مې کار و، وی چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و، وی ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله. چې وده شم خوب می لیده، په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چنګي پې لګیا دی، د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې ننوړی راغلي او مال یې راکوي چې دا خو نه خورم، ستا پلار به هم خوري، په زور یې زما په دا خوله کې را منډي. او ماله الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي، د خنزیر هم ده او چنګي پې لګیا دی، دا ولې راکوې؟ یو اوس دلته مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میته، قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل دي. وی په زور یې راکوله، الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شومه، دا بزرګ وایي قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې را هغه څخه بوی ته، او د کشف خاوندانو پې پوهېدل، زمونږ د خولې نه هم دغه بوی ځي، خو مونږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پې نه، هغوی به پوهېدل، مونږ نه پوهېږو، مونږ ته پته نه لګي. دروغ دې نه ځان ساتئ، ستاسو پکې خیر دی. غیبت دې نه ځان ساتئ، چغلی شیطانت دې نه ځان ساتئ، دا د ژبې ګناهونه دي. دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ د دې نه اویزان دي. الله اکبر، خدای ومساتئ. د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده، فرعون خدای سره د مرګرو غرق کړ او حضرت موسی علیه السلام پورې ود د دریاب نه پوری وت یو لوی علاقه وه، بلقا د هغې علاقې نوم و، په هغې د حملې اراده وکړه. ملګري تیار کړل چې ورځو په دې ښار باندې حمله کو چې دا فتح کو. دغې بلقا کې یو نیک سړی و، بلعمي نوم و، بزرګ و، نیک سړی و، د الله عبادت به کو، او د هغې زمانې غټ عبادت به دو چې سړی به جونګړه کې دی رو یا په یو غار کې به دی رو، ځان له به ناستو، نه به یې ښځه وه نه به یې بچي و. اگه چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره کړي چې د الله عبادت وکړي. د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و، او پروردگار دی بلعم له یو نعمت ورکړی و د دعا د قبلېدو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله. د دنیا د خلک راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي، او دی نیک سړی و، دعا به کوله الله به دعا قبلوله. کله چې حضرت موسی علیه السلام په دې ښار د حملې اراده وکړه، د ښار خلکو بادشاه ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی. فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه، د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو. نو چې فرعون مقابله نشي کولی، د فرعون لښکر نشي کولی، موږ به ورسره څه مقابله وکړو؟ موږ مقابله نشو کولی. څه به کوو؟
وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم، هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته د بني اسرائیلو ته خیره وکړي. ډېره ښه ده. بادشاه د بلعم ته راغی، ورته کېناسته، وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د ملګرو، او مونږ یې طاقت نشو لرلی، ته مهرباني وکړه د ته خیره وکړه چې دې تباه شي. بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی، زما د هغه خو یو دین دی، زما د هغه خو یو مذهب دی، د هغه مذهب ومنې، د هغه دین ومنې، زما د هغه یو دین دی، جوړه به راشي، حمله در باندې نه کوي. بادشاہ درې کاره وکړل. ګوره بعضې بادشاه هوښیاري، د دنیا په لین دین هوښیاري. یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی در نه بار ونه تښتي، وی تا وجنو پرېږدو دی نه، چې ستا او د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي، خو ته ملګری بیا تا بیا چاته پرېږدو، که هغه حمله وکړه نو مونږ به لاول تا وجنو، ستا ښځه به وجنو، ستا بچي به وجنو. تا په خپل اقرار وکړه چې زما او د هغه یو دین دی. معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقې خوشحاله. نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یمبرک. دویمې دا چل وکړه چې د ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې. بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي. شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي، نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری. ښځې ورلو لمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند دې مجبوره کا چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته خیره وکړي که نه، نو ګورې پرېږدوم هم نه، او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوم. دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ، او که دې څومره مال غواړي، دولت غواړي، دا ټول وله ورکوم، خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیرې وکړي، د خیره الله قبلی. بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو. هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو. موسی علیه السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي، لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زمونږ په دې قوم حمله کوي، په دې ملک، نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي. بادشاه موږ نه پرېږدي، ما م وجني، تا م وجني، بچي م راله وجني. یو خیره ورته وکړه. هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې. هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي، موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و، پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دې یو خر و په هغه خر باندې سور شو، او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم، خو بادشاه هوښیار و، هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي، کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ، دی به جدا کېږي ستاسو نه. چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت، خر نه ځي. دی را کوز شو، هغه خر له ذکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې، دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې، زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې م پوه نه شو. پیسم ذهن ته راله، جرګم راله، د خپل ځان سوچ هم راغی. خر یې پاس او روان شو، هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ. ځکه دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده. ورګه استخاره کومه، استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړل. که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې، خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو. دا ټول مخلوق را یو ځای که، دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ، وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، لاندې درسته دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز
رحمه الله ډېر انصافدارو، په دنیا کې ډېر انصاف قائم کړو. وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه. عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونی غونی که، په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی، دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته رستو خلک. نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک، زمارونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله د استخاره وکړو، درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودل کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی، ستا د خیره مونږ قبلو، ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې. خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو، د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي. ګورې خوند دې ونه کړ، لاړ یرم ده او لالچ هم دی. دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه، د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویریږي. ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتي. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی. او که چاته طمع او لالچ راغی، د طمع او د لالچ ته وجم دي رښتیا خبرې نشي کولی. او دې خوار ته دواړه پیښ دي، یرم پې د بادشاه ده او طمع او ښځه ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادوي، وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې. هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخی چې بلعم دې غرق شي. ته خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخواړو مو دا تاویږي دې بل طرف ته، غرقم کړم تبام کړم ظالمانو. موسی علیہ السلام نوم علم هغه نه راځي، په جبه خپل نوم راځي. خیر هغه ته کوم خپل تان ته راجع کېږي. او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي، هغه نه راځي. جبه خوا تاوم ادې خوا راګرځي، غرقم کړم. رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا که چې لکه د سپیه جبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده، جبه ته یې ویزانده شو. دا د خدای فضل دی. د سپیم جبه ده او زمونږ هم جبې دي. د سپي جمه کم ځای پرتی لاندې ویزان دی، لاړې ته بیږي. او د انسان جبه پروردګار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګورې زه دام کولی شم چې جبه در ناویزان ده که مو ځوړندي او لاړې ته بیږي. در سره مې څونه احسان کړی دی، غاښونه دي، جبه ده، دې له مې درله غلاف جوړ کړی دی، شونډې مې جوړې کړې دي، او د دشمن میانځ کې مې بنده کړې ده. غاښونه خو د جبې دشمنان دي، که معمولي غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او جبې په دا منځ کې ګیره شي، وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي، حفاظت یې څوک کوي؟ الله کوي. او د شونډه غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده، د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي، پټې دي. د بلعام جبه ویزانده شوه، خلکو ته وی غرقم کړم تبام کړم، غرق شم. بس پیشو چې دا خو زه غرق شم، د پیغمبر ته خیرې زه کوم، غرق شم. وی راشه بس زه خواستم غرق کې مستت یو چل خیمه، هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي، نور خو څه جوړ نشو. پیسو کو وی جنکې راولې، جامې ورته خشته واچوې، سرونه ورته سرتور کې، او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نه کې، سامان ورکې چې په هغوی سامان خرڅول شروع دي. چاله چاکوان ورکې هلته به خرڅوي، چاله بل شی ورکې د خوراک سامان،
چاله جامې ورکې او خشته کې ښکلې کې چې د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نشي، او سامان ورکې په ارزان قیمت ته خرڅی، او که د موسی علیه السلام چې فوج او خلق ورته کتل نو دوی دې ورته مسکا کوي چې هغوی ورته رامایل شي، او که چا ورته لاس اچو نو انکار دې ورته نه کوي. بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست مونی، په بل یې نشی والی. اقا چلی وکړو. بادشاہ وی بس داسې جنکې خشته خوبصورته تیارې کړې او د خرید و فروخت سامان یې وله ورکړه، وی ورچې بني اسرائیلو کې دا خرڅوی او هغوی سره ګډ ګرځئ، که څوک لاس هم درته چې انکار به نه کوی. ډېره ښه ده. جنکې تیار شي، سامان وله بادشاه ورکړه او ورځی وی، او که پیسې درکوي سامان د بادشاه دی خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي، ارزانه باندې خرڅوی. پیغلی جنکې تیار کړې خشته خوبصورته، خشته جامې ورته واچولې، ویښته میخته سټایل وغیرې وله برابر کړل او په بني اسرائیلو کې وردن نشوې. سامان یې خرڅو دې دپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کي. موسی علیه السلام خبر شوې دا ګورې غم جوړ نه کې، دا ښځې پرې نه دی خو ښځې خو را دننه شوې وې. په سوونو جنکې دي په لارو کوڅو کې ګرځي، څوک یو شی خرڅوي څوک بل خرڅوي. او دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته؟ دا ګورې هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافرو. دا یو سازش دی. اوس هم دا جنکې په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي. څوک شیمپوان خرڅوي، څوک صابون خرڅوي، څوک در باندې چای خرڅوي، څوک در باندې چینی خرڅوي، څوک پنسلې خرڅوي، څوک پینونه خرڅوي، او ځانونه یې جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیپ جامه او سر تور کړي، او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه، څوک بازارونو کې ګرځه. دا څه دپاره؟ د کمپنۍ مشهورتیا کوو. چې صابون مشهور شي، صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي، مسلمان کشر کل بې غیرته کوي. هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله، هغه طریقه روانه ده. لارو کوڅو کې جنکې ګرځه، ولې هلکان دي ورته به ګوري، چې ځان دې جوړ که تا ته به هلک ولې نه ګوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر، څه ښکلی پیغمبر دی. په خدای باندې قسم یې سړی حیران شي. ساجبه الفاظ فرمایي، وی ښه ده چې د کور نه بار وځي، د کور نه بار. شیطان څه چل کوي؟ دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولې کوي. که بدرنګه ښځه ولې نی، د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی، خو شیطان څه چل کوي؟ استشرف لها الشیطان. شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې. د دې وجې نه چې د ښځه د کوره بار وځي، په غټ پړون او غټ څادر کې دې ځان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربوره خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومان چوټي شي، وړې وړې ماشومان لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه؟ هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي، او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري. څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به وتوي خدای دې بېخو باسه، که اخلې خو راشه وایله، که دې څه ده ما دکان مخې ته وړه، خدای دې بېخو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي، مټه یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، تښکلې کړه، او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی، خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي، او بوتل کې دننه پیپ راته دی، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ هلکه دې سره غم زیاتېږي. او دا پی به کله سکمه؟ دا به کله د مامرې ته دا پی رسي؟ شملې به تې کله وکړم، ماسته به تې کله وکړم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. هله مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې، هلکه پیسې وې یو کیلو خو به مې ته وړي، بچو به هم خوړلی ما به هم خوړلی، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي، او سیبه
بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا اسخاط تک تور اسخاق پہ لکر چیلی خکاری سپے بے خیو دی دا کمی دا پرتوک اغود دی لاسنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لاسنگا پدے نا پوئیگو دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی زان سر زیادے کے خدا حیادارا اغدا چی دا پا پردہ کے کور کی دا خو ظلم دے خپل اولاد سره خځې سره ظلم کې ته دې خور سره ظلم کې دې مور سره ظلم کې جاتی وسره ولې کې زمارونو نو دا انجیوز والا جنکه په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې دې لپاره خسلول دعوت ورکوي د ګناه اغیزان ترا مایل کوي چې لکه نور سنی د ګناه نظر خو به وشي کنه او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا ودی ختم شي مسلمان چې کافر وای په دقه به وای په بل طریقې نشي والی دې چې بے غیرت شو ردنه د الله امداد پورته شو نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکه تیار کړو دا بنی اسرائیل کې وردن نکړي وردن نکړي موسی علیہ السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې غوړې داس دا جنکه منه کې دا وشړې دینه سودا وانه له دا پرې د خپل زینو تا لیکن بعد لکان خوې اده نظر ګناه خوشتا اده سترګو ګناه خوشتا د غوږ خوشتا بعد لکانو هغه جنکو له ټونګي مونږه ورکړي الله څه چلو کو وبا خدای په بنی اسرائیل را واسطه په یو ورځ او یا زره کسان تمړ شو یو ورځ سره او یا زره کسان مړ شو او موسی علیہ السلام خدای ته په سجده پرې و چې یا الله بند کدا وبا د بعد لکانو د وجنه زما ټول قوم تباہ او برباد شو دا د څه د وجنه دا د نظر د ګناه د وجنه لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتی او که څوک ځان له داسې شکل جوړي داسې جامه جوړي چې خلک دته په بد نظر وګوري که سړی دی او که ښځه ده په دغه د خدای لعنتی رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې دی که نه دی مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کې مه ګورئ حرام نظر مکوے اور پسی راضی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې خدو ته موای چې خپل نظرونه ښکته کې لکانو ته مګوره سړی به خدو ته نه ګوري ښځې به سړو ته نه ګوري دا ګناه ده سخته ګناه ده حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو اور بلکه چل نه ورته والا کہ دے اور تا بدے غرزاو سنگا اخو پا میلونو لری تاو کئی دے چے ور غرزاو خو منگ با نزدیکی گو منگ خودی دا نزدیکی دیم نشو ابلیس دا انسان پا شکل کرا غیغا دا جہنم آغا مچوغنی لی دے وی دا جہنم ٹالونا ورتے وی دا سے ٹال جوڑ کے او پا دے ٹال کے دا ابراہیم علیہ السلام کے نوے او ٹال لجوٹا ور کے نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور د مینځ ته شنو پړې به وشلوي نو دی به د اور مینځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نو اوچتېږي فرشتو نیولې نو اوچتېږي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته ډم ډولکي جوړ کړې هغې مقصې وکړله د میراوست جنکه سرونه سرتو کل به حیايي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال ګوت یو ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جنکه او به حیايي رااله او د خلکو سړو نظر په پریوت په دغه جنکو باندې او دا غي په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کې خودل فرشتي د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اوریدل د شروع کول د رحمت فرشته لاړې ختم شو دا غي په د قهر او د غضب فرشته بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناک ده توبه وباسه په لارو کوڅو کې مکه نه ښا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ صحابہ کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مکینه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکینه
صحابه سوي د الله رسول زمون خو د لارو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کوم ځای کینو خامخا به لار کې کینو په ډیپه کینو د دروازې مخې ته کینو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاک فرمایل خچ خلاصي نشته او لارو کې کینې نو لارې له خپل حق ورکوي الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق اداره چې څوک دي سلام اچي تاسو علیکم السلام وایي دویم حق څه دی یو غریب کمزور دی پند دی وسره ګېډې د نشي وړي امداد وسره وکړي دریم حق څه دی نظر ښکته کې مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوي نظر ښکته کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو يهوديان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حي علی الصلاة او حي علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي شریعت کې شته داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي بس ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حي علی الصلاة وي او بیا حي علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور و د یهودیانو سیدل دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حي علی الفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې یې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې پریوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبه نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پس بل نظر مطابق کوا فإن لك الأولى دا لومبه نظر د تماف تی ګوري دویم د تماف نه دی خدام ګوري قصدن خل لومبه نه زموږ د خلق خطای فقص لومبه نظر ګوري داسې نه وی لومبه نظر قماب اړومبه چې کم ناف ته هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه پچا ور پرېوته او نظر پس نظر بیا ملګه و فورا مخبل طرف ته مخبل طرف ته وي اړولې وي او اعوذ بالله ویلې وي نو هغه نظر پس بل نظر کا لاندې ګوري جنې ته وکتل او ګوري ور باندې اخلاص کو پاغه روشندان سره ویزان کنه نه جنې ته ګوري اجنه پس خیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري دا نیک بخت اخوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنېری رمې خوښه شو مې لیدلې ګوره کنه سترګو پسې د خولې ګناه شروع شو کنه شو او د غوږ ګناه شروع شو کنه شو د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري او بیا د خولې ګناه هم شروع شو ډېره مې خوښه شو او ډېره زیاته مینه مې د در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نړېدلې او ما ته وګوره څوارلسو دیارلسو کالو دا ته څه کې زه خو ستا د نوسین اب کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نیغ یې غوته ګوري نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولی چغې وایي دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلی کېږي ابو بابا ته څه کې ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایزه سمنه خو نه ده ته خو مسلمان او زه خو یهودڼه یم نو وایي څه بده خو نه ده د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي جنۍ ورته څه وایي وایي ټیک ده ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چا ته په نکاح شم زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږم مسلمان سره نکاح نه کوم داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه جنۍ پوه شوه چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جنۍ وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم
نه درنه بنګله غواړم، نه پیسې کالي، جامې اسم نه غواړم. یو شرط دا منظور که راځه د اوس نه دې ښځه یم، زه نکاح د سره تړم، زه نه پلار سره صلاح کوم، نه رور سره کوم، نه مور سره کوم، اوس د سره نکاح تړم، د نن نه دې ښځه یم راځه. څه شرط شاه به زه وایه ادا دی چې یهودي کېږي به اسلام به دې پرېږدي، اسلام پرېږده او یهودي شه راځه اوس نه دې ښځه. جنې دا خو ډېر خطرناک شرط و. ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي دي او منځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي، دا هر څه پرېږدم لو کم په اوبو نه داسې نه کېږي. که بل څه شرط یې راته وایه، هر شرط چې دې منم، خدا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده. یهودان ورته وایي چې که دا شرط منې ښه که نه کوزېږه، ما ته دې خوا مه ګوره. خیر دی ورته کلک شو، خوند دې ونه کړ چې خوند دې ونه کړ، ویم دا یو شرط ویم دا شرط دی، وی ټینګې پې وی یو، وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود، یهودي شوم درله. دا د څه ګناه وه؟ د سترګو. ورپسې د څه ګناه شروع شوه؟ د غوږ. ورپسې د څه ګناه شروع شوه؟ د ژبې. ورپسې کفر لاړ، کفر شو کفر. دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکي راته ښځه میلاو شوه، د هغه پوړی نه را کوزېده، خپې وښویه، د لاندې را پرېوت، سر د لاندې راغی، دا سټې لاندې شو، خپې پې د پاته شوې، مردار شو، مړ شو، جنې پاتې شو. نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزلي، د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي، دا سړی شو. حضور پاک مبارک رښتیا وایي. ګنې دغه مرګ مقدر و لازمن یې خپه خویده او بانګ یې ویلی، که دا ګناه د سترګو یې نه وی کړی او دې ښځې ته یې نو کتلې او توبه ایستې وې او ایمان یې نه وی پرېښود، دقه مرګ یې مقرر و، دې نه نه نورېدله، نو کوم خواته؟ جنت ته. ځکه چې بانګ یو سړی وی او خلق منزله راوبلي، د دې نه بهترین عمل بل نشته. خلق منزله رابلي او بانګ یې وی او د هغې نه پس مړ کېده، شهید به او جنت ته به ته. لیکن د سترګو نظر یې پرله پسې که، د غوږ نظر شو، د ژبې نظر شو، بیا ورپسې لاړ کفر شو. دومره خطرناک شی دی نظر. خدای دې د سترګو او د غوږ د نظر نه وساتي. نن سبا هلکانو سره موبایل دي، موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوزینا، جنکو سره موبایل دي په هغه کې تصویر دا زینا ده د سترګو. تصویر والا موبایل، تصویر ته ګورې، اخباری تصویر ته ګورې، د رسالې تصویر ته ګورې او ته په هغې خپل خواهش ته ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې، دا ټول جرم دی. تصویر خاصم ګناه ده او بیا د الک چې د جنۍ تصویر ته ګوري او جنۍ د الک تصویر ته ګوري، زنا شوه. زنا خطرناکه زنا ده، لعنت ته خدای پې ورېږي. ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده، غټه ګناه ده. نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي. په دې غوږ څه واوره؟ قرآن واوره، تلاوت پې واوره، ذکر پې واوره، بانګ پې واوره. چې کم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان ناپویه دی، سبق مې نه یادېږي، دماغ مې کمزور دی، په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. ور په غوږ څونه فایده حاصلېږي. او چې کوم ماشوم را کوټې پیدا شي څه چل ورسره خلک کوي، په دا اخیر وخت کې ولا بانګ وي، په دا غوږ کې ورته اقامت کوي. دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه، لیکن په دا غوږ ولا د الله دا نوم وردن نه کوي. دا د غوږ فایده شوه. قرآن واوره، تاله نه درځي قرآن، یو حافظ یو قاري صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم. هلته بانګ ویلې کېږي، فوراً ورته متوجه شه چې بانګ وایي، راډیو دې بند کا، خبره دې بند کا. یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو. د رمضان میاشت یو جنۍ ټي وي ته ناسته ده، ټي وي ګوري، میلمانه را روان دي، مور دي جنۍ له آواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا، او میلمانه را روان دي، روژه ماتي به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه، ما سره لغونې کار وکړه. نه مورې ما ته چغې مه وه، یو پروګرام دی هغه ګورم. بچې پروګرامونه دې پرېږده، میلمانه راځي، کټوی پخول غواړي. مور دې مار آواز ورکوي، لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه، زما یو پروګرام دی هغه ګورم.
چې مور کله تنګ کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه، هلته یې ځان ته ټي وي ولګو. مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي، زه ډوډۍ را سره نه پخې، هغه روژه ماتې ما تیار که، هغه پخلی ما وکړه، میلمانه م رالل، خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي، د خدای نوم اخیستلی کېږي، خدای ته وګوره. کوی دي بانګونه اخوا چې د ما پروګرام خرابېږي، اخوا چې بیا ما ته چغې مه وه، زه پروګرام ګورم، فلم سینما ګورم، ما ته چغې وایي دره نه بره راوخته موتره پسې بره رالي. بانګونه دې وایي بانګ څه ته وایي؟ خدای پاکه راکوز شو، بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ما ته که راشه که نه، میلمنو سره کېله نوړی ډوډۍ خو روژه خو دې ما ته که. اواز نه ورکوي ورته، ور ډبولې شروع کړل، ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیکبخت دلته مې دله ډوډۍ راوړه، یو نوړی وخوره یو کجوره پې کړه، روژه خو ما ته که په شړق دې ولګي ستا هغه دور اواز نه ورکوي. روژه ما ته کو پسې راغله چې جینۍ خو دننه ده، اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي، اواز هم نه راکوي. دا څنګه ټي وي دي او ټي وي لګیا دی غږېږي، د کوټې نه ټي وي اواز راځي نه دی اواز نه راځي. رونه ورپسې راوختل، پلار راوخت اواز نه ورکوي. شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ماته کړه، ویې کتل جینۍ په فرش لاندې مړه پرته ده، ټي وي غږېږي لګیا دی، سندره فلم شروع دی، جینۍ په فرش مړه پرته ده. ګوره جون ته ګوره، که دا ټي وي وختي بند کړی وي او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کومه، خو دا بانګ یې ووی نو دې دپاره ټي وي بندوم. او دې بانګ سره یې دغسې ویلې وی الله اکبر الله اکبر. بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روژه یې ماته کړې وي په محبت او په مینه، نو ممکن ده چې د خدای د نوم په هغه شتو کې دې سوتی وي، ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و. هغه سې ونه کړله، سات یې ووته، چې سې ووته هغې راځي راوچتوي، راوچتېږي نه، وجود نه اوچتېږي. خلک جمع دي زور ورکوي ځمکې نه، وجود نه اوچتېږي. خدایه داسې چلو شو، دا خدا سره لکه ټینک چې اوچتې، دا خو نه اوچتېږي. یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړې وګه، ټي وي مردار خو دې دی نه خوښ، د دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی. خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که، دې خوا د دې وجود اوچت شو. وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي، ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي. دی راکوزول او ټي وي مو سر راوچت راکوز. ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو، چا اوچتولی نه شوه. او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه، راکوز یې کړه، ټي وي مو سر راکوز که. اوس یې غسل لوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي، په زور یې اوچتوي نه اوچتېږي. هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی، ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو، غسل یې ورکړه. بیا جنازه وله اوچتوي، جنازه نه اوچتېږي. وی چل هم په دا ټي وي کې دی، په دې سره یې مینه وه. ټي وي وله جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه یې اوچته کړه، مقبرې ته یې روانه کړه. ټي وي سره مقبرې ته لاړه، هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي. زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي. وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت او دا ورسره په دا لحد کې ښخ کې. دې د دنیا سزا شوه، خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي. زما رونو دا د نظر ګناه ده. هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناستي، ټي وي ته ناستي، فلم ته ناستي. هلکان پردو جینکو ته ګورو، جینکې پردو هلکانو ته ګوري. حیا بالکل ختمه شوه. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله، یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله. اوس یو ځای ناستي. یو سوداګر چرته په سفر ته، د عبرت خبره ده، هغه سره وینځه وه، هغه وینځه خشته وه، خوبصورته وه، خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده. ځان سره یې بوتلیم نه شو پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي. په دې کلي کې یو نیک انسان ویده، دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېده، او وینځه یې بوتله هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي. هلکه مونږ سره دا ویزه مه پرېږده، مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه، زما زامن دي او بچي مې دي. وی چې نه بس زه کوم خوا بوځم، خرڅو مې نه اړه کېږي مې نه، او په سفر یې بوتلې نه شم پیرېږم. اوس تا راته نیک سړی ښکاره شوې، بس تا کره به خدمت کړي تر څو چې زه نه یم راغلی. دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت، په دې ویندې نظر ولګېد، ګناه نظر یې پې ولګېد. دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو، نور مې نه لاس وروړی دی، نه مې څه بل څه ګناه وکړه،
خو خدای دا مې غټ جرم وکړو چې دې پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل. د دې یو پیر صاحب ونه کغلله وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو. دې نظر سره رانه ارسه لاړل. وی داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به د دعا وغواړي نو الله به راته را ګناه معاف کړي. ډېره ښه ده. دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی خولو د هغه تپوس یې وکړه. وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته؟ خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته. یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی او دلته کې یو د شرابخانه کې یو الک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته. نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي نه په بدعمله څه کوم او شرابخانې بازار کې څه کوم. واپس راغی خپل استاد ته وی صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونه موند او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وی شته خو د شرابخانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی. وی همغله ورشه دعا درته وکړي. چې دی ورغی د خو پټکې په سر و جامې اوږدې دي خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شرابخانې په دا بازار کې څه کوي د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي. چې ورغی هغه تپوس یې وکړه په هغه کور وردن نه شو. هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و ستا پلانکي نوم دی یو خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی شرابو خپل مخصوص لوښي وي. دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم دا چاله زه رالمه دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي. یراسم راغلی مراشه خپل حل ورته ووایه وی زه جي پلانکي را لېږلی م او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده د نظر غلطي رانه شوې ده او تاله راغلی م ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي. توبه خو دې استې ده که نه؟ وی یو توبه مې استې ده. وی چې توبه دې ویسته الله به درته معافي وکړي. اوس هم تاسو ته مې هم که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه د الله په حضور کې د توبه وباسي. یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای تې راته معاف کړي. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. وی دا الله به راسره ښه شي. یاره وی د تا له خو هغه خپل استاد را لېږلی ما خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شرابخانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه او دا هلک در سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي. هغه وی دا زنانه چې دا د ما مور ده دا پردی نه ده او دا هلک چې تا ولید دا مې زوی دی او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دی کې شراب نه دي ګیلاسې کې راوړ وي دا پی دی. سړی خو څه ناڅه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه. نو ته دلته څه له دیری رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی ده ورته لا ال نه دی ویلی چې مانه دا ګناه شوې ده. ده وی چې راځه ما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو دلته څه له اوسېږې دلته څه له اوسېږې دلته څه کې. نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وی دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دی رومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ایښودې نو زما به پیچق پیدا کېده دلته ځکه دیره یم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي او تا د راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتي تهمت د هغې نه هم ځان ساته. د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او زموږ د طالبان پې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حراموي او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم هلک ګیره نی راغلی په غلط نظر نو دا هم خطرناکه ګناه ده. جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چېرې زه دا ګانه واورم. په موبایل کې نن سبا خلکو دا څیزونه بند کړي دي که نه. مخکې ورځو کې یو ځای کې لمونځ کو
زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صاحبه داسې ټنګار شروع شو که نه اوهو خدای پاکه او بیا بندېدم نه ټوله توجه زمونږ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه زمونږ هم ګډه وډه شوه اوس ناشنا لوبه وه سندره وه خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی هلکه دا ولې دا د رنګ ټون چې لګی نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه ته ګانه ولې لګې ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو آواز کېږي داسې ده که نه ده یہ سلام مو کردو ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع که هغه ګانه بیا شروع شوه چې شروع شوه چې ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیري بوډا سپین ګیري ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و هغه دغه یم هغه موبایل یم لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و خلطه کې بند کړی و کله به تار یو خوا راخ کو کله بل خوا هیبت هم په غریب راغی کله به بل خوا راخ کله بل خوا خلکو مو ته وکتل یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو 100 کالو نه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې